اسلامي امارت یو ځل بیا په هیواد کې د داعش خوارجو د شتون په اړه واضح رد او په دې برخه کې اندېښنې بې بنسټه وبللې. مولا حمدالله فطرت په افغانستان کې د داعش خوارجو د شتون په اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغان ځواکونو په هیواد کې د یادې ډلې د نفوذ مخنیوی کړی او ډاډ ورکوي چې داعش خوارج په افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوي او شتون نه لري. مولوي عبدالسلام حنفي د کډوالو وضعیت د ارزونې په موخه هرات ته تللی. ښاغلی حنفي به په اسلام کلا بندر کې له ایران څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت له نږدې وګوري او په دې اړه به مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړي. د اسلامي امارت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي په ټول هیواد کې شاوخوا 6,000 صنعتي کارخونې په رسمي ډول فعالیت کوي. د ښاغلي فطرت په وینا افغانستان اوس مهال په 130 صنعتي برخو کې بشپړ او د غراس په 100 نورو برخو کې نیمه ځان بسیاینې ته رسېدلی. او ټرمپ وايي غزه کې اوربند ته نږدې سوي او ښایي راتلونکې اونۍ هوکړه وسي. ډونالډ ټرمپ پیدا کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي او ښایي راتلونکې اونۍ د اوربند هوکړه وسي. ټرمپ ویلي چې دا مهال یوازې امریکا د غزې له خلکو سره مرسته کوي.